ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان د خپلو مهاجرینو له ستنولو پرته بل لار نه لري. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي افغان طالبان ډېر یو خطرناک پړاو کې دي او دغه پړاو به ډېر مشکل سره حل شي. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي هیڅوک په ګاونډیانو باور نشته دی او داسې خپل افغان کډوال هلته د ځورېدلي حال کې مه پرېږدئ، بیرته ټول راستانه کړئ. ښاغلي غني ویلي دي اوس چې هغوی دومره غلي دي او کډوالو ته دومره څه نه وایي چې کله بیا د دواړو لورو ترمنځ اړیکې خرابې شوې بیا به د افغانانو نه په خپل وطن کې زور وباسي. نو لومړی دا ده چې باید له مخکې نه افغانان له هغه هېواده راوباسئ او په افغانستان کې ورته د کار زمینې برابره کړئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د اجباري ستنولو ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي افغانستان د ټولو افغانانو د ګډ کور په توګه د خپلو مهاجرینو له باعزته ستنولو پرته بل لار نه لري. زموږ د ګاونډیان هیوادو کې په خاص ډول او په نور نړۍ کې په عمومي توګه د افغان مهاجرینو کثر او د هغوی لپاره د عاجلو اقداماتو ضرورت هم زموږ ملت او هم د طالبانو حرکت له یو دوراهي سره مخامخ کړی دی. له هغې نه د وتلو یوازینۍ ښه لاره مشترکاً یو سم انتخاب ته رسېدل دي. دلته یوه لاره نور انزاو او لا ډېر انحصار ته ځي او بل ملي وحدت او ملي منطقه بین المللي مشروعیت ته ځان رسوي. ولسمشر غني زیاته کړې دا خبرې به یو ځل بیا هغه کسانو ته هم چې ځانونه یې له ملي مشارکت نه ایستلي ثابته کړې وي چې نور دوی هم تر همدغه تعریف لاندې راولي او د طالبانو حرکت باید پوه شي چې اعمال یې پر ټولو افغانانو تاثیر کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ.